شمار درته لګی کړم که باڼه درته لګی کړم یوازې چې زه بس یم که جهان درته لګی کړم د سلامونو په وړاندې کولو سره وړاندې یم د چړۍ سیمې زنګ والدي دا چې چې ټول اورېدونکو به زما غږ خوښوي او زما غږ به اوري مرضي دې څنګه سپرلی صاحب سمه ده لږ مې پوهېږه جانانه زه چې څه یم ته مې څه یې لږ مې پوهېږه جانانه زه چې څه یم ته مې څه یې لږ مې پوهېږه جانانه زه چې څه یم ته مې څه یې دا ډول مې کومه صاحب واقع دا په جوړې لومړی داسې ډالۍ نه صاحب ورپسې زما د خاله لور ته دوی د خاله لورانې مې چې په دغه کې چې په عیدګاه دروازه کې کور ته یې جلوه ده او بله هیله خور ته یې غدۍ وړاندې کوم دا چې وکړي چې زما زمزمه بیا اورېدلې او دغه سندره غواړم نو سندره ته نشر کوئ هغه سندره ته نشر کړه چې پاپي 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 چوله داسې ښه خوند کوي واقع واه بای آفرین پر حیا دې نالت شه دا ته څه کوې زما میوزلي مېلمنو ته رنګزار ده کړم چای دې رانه وړې ډوډۍ دې رانه وړه ته راډیو ته زنګونه ویې زمزمې کوې خپل اواز په ټوله ښار اورې ښه کار ته دې ملا تړلې ده پر تا دې آفرین سي ستا پوره پلار دې آفرین سي چې تا ته دا تربیه درکوله ښه تربیه دې زده کړې ده دغه مې زړه غواړي چې دا لکړه درته کش کړم سر و پښې و لاسونه دې ټول در ټوک ټوک کړم مګر ملامتي په تا کې ده په هېچا کې نه ده هېڅوک ملامت نه دي ملامت ته بیا شرم بې حیا یې ته به د دې راډیوګانو څه څه زده کړې د دې پر ځای یو بل کار وکړه یو بل شی زده کړه ته ما وروستی راډیو ده هغه جان هغه د هغه څخه بیرغ سوم هغه مې رووالی بدري کول چې واده دي ښځه مې نه لیده راډیو مې نه لیده ښځه مې نه لیده زمزمه او زنګ مې نه لیدی دا خو ته نور ښځو ته نور ته هم دا ته ور زده کوې چې خپل کار پرېږدي او بله راډیوګانو ته ایله ایله زنګونه وهي ولاړه شه کمپیوټر درته رالی ولا دا سپچې دي کوي ولاړه شه په خدای دې زما د خاورې دې وخوري ری دې وخوري بیا وم بیا وم زه به درسره
او ده ماته ډېره کلکه وعده راکړه چې زه به ستا خدمت کوم ته به خپل تاته عبادت کوې نو ما ورسره ومنل خو څه موده پس مې ژوند ډېر خراب شو او هغو زما په بېعزتۍ باندې شروع وکړه کله چې به ما ته مېلمه راغلی زه خو به مریض وم سپین ږیری یم نو چې د مېلمه عزت مې نه پکېدی ډوډۍ نه ورته رسېدل چای نه ورته رسېده نو دی خو څه کوې حاجي نسیمه وروره هغه زما لور یې له خطا ایستلې ده هغې هم اوس د ده سره یو ځای زما په بېعزتۍ و په بېحرمتۍ شروع کړې ده نو ډېر مې ژوند په تکلیف و نو ځکه ته راته راغلم ما ویل حاجي نسیم یې د ډېر عمر انډیوال دی ګوندې خدای ما ته یو ښه مشوره راکړي دا خو ډېره بده سوې ده حاجي صاحب توریالی وګوره دا کار وګوره ښه زه څه مشوره درکوی شم نو هر څنګه مشوره چې ستا رضا وي چې ته په پوهېږې هغسې مشوره راکړه ځکه چې ته زما د ډېر وخت انډیوال یې او ډېر عالم سړی یې نو ځکه تا ته راغلم ښه زه کومک درسره کوی شم یو 4 لکه افغانۍ به درکړم خو په شرط دې چې بېرته بیا راته راوړي دا 1 لک دا 2 لکه دا 3 لکه دا 4 لکه ولا ډېرې پیسې دي کار په کېږي دا 12 لکه دا 14 لکه دا 14 دا 15 لکه دا 2 لکه دا 3 لکه دا 4 لکه 4 لکه دا 15 لکه 6 لکه 7 لکه دا 12 لکه دا 14 لکه دا 14 دا 15 لکه دا 10 لکه دا 11 دا 12 دا 14 السلام علیکم حاجي بابا ستړی مه شې څنګه یې د بازاره په خیره ورسېدې ښه جوړې په خیر یې حاجي بابا همدغه بازار ته ولاړې ما خپل په موټر کې بیولې حاجي بابا تا دا ټولې پیسې د کمه کړې ستا د سترګو به لا واخلم ناست پر ما که تا خو ګټه زما په نوم نه وې کړې پیسې غوږ ونیسه ما خو دا پیسې راګرځولې وې ستاسې پټې کړې وې زه خدای دې نه کوي مړ شم دا خو زما یو ګورو کپن سي په ما پسې به یو خیرات کوي ما د دې دپاره تاسې ته پټې کړې وې چې ستاسې ته ټولې ولاړې نه سي مصرف نه سي دا خو بیا یو ورځ په درد خوري څه واس حاجي بابا ته چای دغه شیدې ور ویشول حاجي بابا تا ته مې هغه ګولۍ راوړلې ډاکټر ته مې وویلې د اډو قبض ورلېدلې دي په شیدو کې مې وخورې داسې نامیانې ګولۍ مې درته راوړې دي هغه تورې ګولۍ نه دي هغه معده په خدای دانه په 2 نیمې افغانۍ راکړې په شیدو کې دې وخورې دا د اډو قبض ورلېدلې دي د رګو باد هم ویل لري خدای دې خیر کومک سره وکړم حاجي بابا نازنین حاجي بابا ته داسې لچک راورکړه حاجي بابا ته به پښې وغځې ښه دی زه ځم وخت لمانځه توریالی هغه جانو کومه ترې کړې مې کومه دستي یا زوی ولاړېږي ولاړېدی شم دا ولاړ شم ته یې به یې دا پښې دي بسم الله حاجي بابا حاجي بابا اچات کوه چې نوک ونه وای زما دا کاڼه راکړه دغه ته واو حاجي بابا داسې ځوان دی ته ورته ګوره حاجي بابا دریاب دا ستاسو کار کاله ته توریالی بله حاجي بابا تا زما دوا راوړه ستا د سترګو په لا واخم ناست پر ما که زه ستا د څه وایم حاجي بابا وایه
عجیبه وه نظریه د حاجي بابا پښې وګوره یخې دې کتل بیا حاجي بابا حاجي بابا خدای دې ښه درسره وکړي زه خو دې د خپل مطلبه پورې ورسولم خدای دې جنت یې کړه ستا د سترګو بلا واخلم حاجي بابا ما که په سپین ونې نو زما خبره ده وشي چې څه نامیا شاهدي ستا د سترګو بلا واخلم ناست پر ما که حاجي بابا تا خو ډبرې دي دا ډبرې ما د هغو انسانانو د ویشتلو لپاره په بکس کې ایښي دي چې د پیسو په خاطر د مشرانو عزت کوي ګوره توریالی زویه هغه پیسې چې ما مخکې درکړي دي هغه هم نه درته غواړم پروا نه لري خو ته داسې وکړه زه پیسې درکوم ځان مه پوروړی کوه د خلکو ځان مه بې رنګزرده کوه خلکو ته سمه ده خپل ژوند وکړه ته غوږ ونیسه ستا د سترګو بلا واخم ناست پر ما که خود غوږ نیسه دغه زما جایداد زما نغدې پیسې زما هستې ونیسه چې ټول تا ته درپرېږدم چې ښه ابرومندانه ژوند وکړې او نه د چا پوروړی یې نه رنګزرده یې او ما تا ته عبادت ته پرېږدې چې زه که یار بېغمه دا خپل تا ته بندوم